نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دوستانو عزیزانو، انبیاء علیهم السلام په انسانیت کې بهتره طبقه خدای را لېږلې ده او پوهه وله خدای ورکړي، علم کامل، یقین کامل، عمل کامل، اخلاق کامل. څومره کامل؟ د یو ذره کمی د هغو په یقین کې د خدای په ذات چې څنګه یقین پکار دی دقسې یقیني وي. او دا یقین په ځای نه دا په مخه رواني. د ابراهیم علیه السلام د یقین ته وګورئ که چې څنګه کامل یقین. اور ورته بل شو او په میاشتو لرګي جمع شو، بیا ورته اور بل شو، اور بلېدو. هر چا ته پته وه چې د اور په خوا څوک نشي اوښتېدی، په هوا باندې مرغۍ نشي اوښتېدی، اوړي هغه به کباب کېږي. داسې یو خطرناک اور او دی یې رانیولی دی، منجنیق باندې کېنولی دی، په ټال باندې کېنولی. ولې د هغه بل څه صورت نه و چې یو څو کسان یې راونیسي او ور ارتاوي کړي، نو چې څوک ورته نږدې کېږي هغه به سوځي، کباب کېږي به. نو داسې طریقه چې دی ور ارتاو شي منتبت شو. شیطان ورته داسې کې منصوبه ښودلې وه. هغه چې کله په هغه منجنیق ناست دی نو په دې وخت کې فرشتې راځي. فرشتې راشي وایي چې موږ ستا مدد له راغلي یو. وی چې الله درته حکم کړی چې لاړې شئ مدد یې وکړې؟ نه، وی مونږ اجازت اخیستی دی. وی ما ته ستاسو د مدد هېڅ حاجت نشته. داسې وخت کې خو هر څوک چې چاله راشي دومره خطرناک وخت دغه اور خو هر سړی وایي چې یاره په داسې وخت کې ښه وشو چې زما مدد وشو. اوس دا وخت کې ابراهیم علیه السلام د اول نه بالا هم او اوس دې وخت کې د الله نه علاوه یو طرف ته یو سیکنډ دپاره هم نظر او خیال نه اوړي. حالانکې فرشتې لوی لوی فرشتې دي او ډېر لوی طاقت قوت وله خدای ورکړی دی، لیکن هغه دې نه نظر اخوا دی. وایي چې یاره فرشتې هم مخلوق دی، دا اور هم مخلوق دی، خالق یو الله دی. نو بیا د اخر کې جبرائیل علیه السلام راغی او جبرائیل علیه السلام ورته وی چې یاره ته خو موږ نه مدد نه دی، خو الله ته ووایه. وی الله زما د حال نه خبر بس. او هغه خبره چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دا زمونږ دپاره ډېر لوی د عبرت ټکی دی. قرآن پاک آیات مبارک دی او ډېر به مونږ لوستی وي، ډېر به مونږ اورېدلی وي. او د دې دپاره دی چې یا خلکه یا د خدای بندګانو، دا خو ابراهیم علیه السلام ویلی قرآن کې دا ټکی دی، خو دا دی د حضور علیه السلام د امت دپاره. د الله خلیل وایي ما یو وارې خپل مخ چې دی د جوړ شوو شیونو نه راګرځولی دی او جوړونکي طرف ته مې کړی دی. جوړ شوي کل کائنات، اسمانونه، ځمکې، نور، سپوږمۍ، هواګانې، انسان، حیوان او چې نامې مخلوق دی. یو خالق یو دی الله، او دا باقي چې څومره دي دا مخلوق. نو د دې ټول نه مې مخ راګرځولی یو الله طرف ته مې کړی. نو الله جل جلاله یې څنګه مدد وکړو؟ ورته تاو شو، رسۍ وسوځېدې. د ابراهیم علیه السلام لباس هم نه سوځي، یو یختی هم نه سوځي، سوځېدل یو طرف ته که چې کله هغه ورتاو شوی دی. نو په دغه وخت کې الله جل جلاله دا اور خو ورته یخ کو، امر رالو یا نارو کونې بردن. اوهو دا یخوالی دا امر چې رالو دومره یخ شو دا اور چې ابراهیم علیه السلام د یخوالي نه ورپېد.
یو دم وسلامن بیا هغه یخوالی معتدل شو او داسې عجیبه وخت پکې شو لکه جنت کې چې سړی ناست وسلامن علی ابراهیم زما خلیل دی نو اور هغه کم اثر چې اور دی ګورې اثر ته خدای واغست ونې ابراهیم علیه السلام د مخلوق نه بلکل نظر کټ و کنه دا اور په باران مړ کړی وی هم کېدی شوه تیزه هوا راغلی وی هغې باندې الوزول ختم کړی دا هم کېدی شوه یو ثابت غرې راوچت کړی وی په دې اور د پاسه یې ایښی وی دا هم کېدی شوه فرشتې له خدای داسې طاقت ورکړی چې فرشتې په خپل لاس ایښی وی هغه هم نه یو مخلوق منځ کې استعمال نه شو ولې ابراهیم علیه السلام سیما د الله نه بل چاته نظر نه دی نو مونږه که مشق کول غواړو دا مخلوق به مونږ له مخکې دی راځي خو د مخلوق نه به نظر کټ کړه الله تعالی چې کله د بنده یقین عقیده په مخلوق شي دی نه خدای خفه وایي که دعا غواړي هم الله تعالی دې سړي دعا نه قبلوي وایي یقین دې دی زما په غیر او غواړي زما نه مشهوره واقعه ده یو سړی دی ځنګل کې تنده ورته ولګېده او د اوبو په تلاش کې لاړو ګرځي ګرځي یو کوی دی هغې کې اوبه شته لیکن رسۍ بوکه نشته دی رسۍ بوکه پسې روان شو یو کور دی دوه دي درې دي هغه کورونه له ورالو لږ لرې و فاصله باندې هغه کورونو کې اواز وکړو که تاسو سره رسۍ او بوکه وي نو ماله راکئ زه ځان له اوبه راوباسم هغه وله رسۍ بوکه ورکړه نو واخر داسې بکی بنیادم دی چې کله دی را روان شو په دې مخکې یعنې یو اوسۍ راغلې ده ځنګل نه طرف نه راغلې ده او تږې ده او دې کوهي ته راغله کوهي ته چې کتلې دي لاندې نو اوبه ډېرې ژورې دي نو دلته لاندې وکته اوبه ژوره ده بیا دې بله واسطه منځ کې اوسۍ به بله واسطه څه استعمال کړي که دغه چرخه هم وي او رسۍ هم وي او بوکه هم وي نو اوسۍ خو نه بوکه رایستی شي او نه رسۍ باندې اوسۍ خو د خالص خدای طرف ته دغه دی نو نظر یې لاندې وکړو چې اوبه لاندې دي بیا یې نظر باندې وکړو چې الله ته ما باندې اوبه وس کوه بس داسې ونه وی چې الله څوک راغلی یو بني ادم چې د دې کوهي نه لاله اوبه راوباسي او رسۍ بوکه باندې اوبه راوباسي په ما یې وس کوي خدای پاکه نو دا به هم خدای قبول کړی وی راغلی به او اوبه به یې راویستی خو څومره وخت به تېری دی او څومره مشکل به پېښې دی همیشه مونږه چې دی مخلوق غواړو او دا نه غواړو چې خالق ما سره شي بس چې دی نظر اسمان ته کو چې الله ما باندې اوبه وس کوي یو اوبه را روانې اوبه د خدای قدرت ته لاندې ژورې اوبه دي او دومره را روانې شي خدای ته خو څه ګران نه دي راغلې کوهي په مولوي صاحب سر ته یې چینه جوړه شوه دا کېدی شي ګورې خو دا خو د سړي د عقیدې ته خدای ګوري او د اوسۍ که دا کېدی شي د بني ادم نه شي کېدی یعنې بني ادم اشرف المخلوقات دی اگر که کافر هم وي د هغه د دې اوسۍ نه ښه مدد کېدی شي بیا چې د اشرف المخلوقات کېدی شي د مسلمان نه شي کېدی او چې د مسلمان کېدی شي د یو ولي د حضور د امتي نه شي کېدی خو الله ګوري چې زما بنده چا طرف ته نظر کوي ما ته کوي او که مخلوق ته کوي چې مخلوق ته نظر شو جو خدای خفه شي دا مخلوق بې بسه دی دې څه کولی نه شي دې لاس کې هېڅ هم نشته جبرایل لویه فرشته ده ګورې وایي په صحیح شکل چې ودرېږي سر یې اووم اسمان او پښې یې اوومه ځمکه او شپږ سوی وزرې دي چې دوه خورې کې یو مشرق سره لګي او بل مغرب سره لګي دا فرشته ده
یو وزر کې طاقت دی دا خو 600 وزرې دي چې دوه خولې کې یو مشرق بل مغرب د مشرق طرف ته موږ روانو کراچۍ نه لاړو سریلنکا ته 2.5 غنټې سفر سریلنکا نه تایلند ته تقریبا 1.5 غنټې سفر هوا 50 کې تایلند انډونیشیا ته 7 غنټې سفر انډونیشیا نه استرالیا ته 7 غنټې سفر د استرالیا نه فیجی ته چې د دنیا اول سر دی 15 غنټې سفر دا په هوا دا خو مشرق طرف دی او د مغرب طرف ته یوازې زموږ سفر و اگر چې اخري سر ته نه وي رسېدلي نو هغه د دغه نه روان شو کراچۍ نه مونږ اول ابوظبي ته لاړو ابوظبي نه بیا جرمني ته لاړو جرمني نه بیا یعنې امریکې ته تقریبا 8 غنټې کې لاړو جرمني ته ځان له 8 غنټې لګي 8 غنټې امریکې ته 8 غنټې او بیا په امریکا کې یو ښار دی ډیټرایټ نو هلته خو لږ سفر دی 1 غنټه نیم د هوایي جهاز دی او بیا د هغه نه شیکاګو 3.5 غنټې دی او شیکاګو نه کیلیفورنیا 4 غنټې دی هغه هم ډېر لیکن زمونږ مشران بیا هغه اخر سر ته روانو د هغه نه 15 که 6 غنټې دی هغه دی مونږ هغه ځای له لاندې نو دای مشرق شو دای مغرب شو جبرائیل علیه السلام چې یو وزر خور کې مشرق سره ځي بل وزر خور کې مغرب سره ځي یو وزر کې داسې طاقت دی چې د ځمکې نه لاندې کې دا سار یعنې د ځمکه نه نه سرونه غرونو په دې یو وزر کې اسمان ته اوچتولی شي خو جبرائیل مخلوق دی داسې 600 وزرې دي هغه وایي زما د الله په منځ کې پردې دي په سلونو زرګاو پردې دي د نور زه د دې پردو نه لرې ودرېږم د الله حکم اورم چې الله ماته څه حکم اوري د پردو نه لرې ولاړم نو که چېرې زه داسې وکړم چې په ولانۍ کرښه باندې قدم کېدم ورمخکې شم الله ته نو د الله هیبت او جلال دومره دی چې د الله د هیبت او د جلال نه زما دا بدن به ایرې شي وبسوځي ختم بشي او دا نوې فرشته د الله د هیبت د جلال په وجه هغه وړوکي شي د دې دومره لویې فرشتې نه چنچڼه جوړه شي دې نه پته لګي چې زمونږ الله څومره لوی الله دی دا مخلوق دا الله پیدا کړی دی لیکن الله جل جلاله دې له داسې اختیار نه دی ورکړی هر څه خپله قبضه کې اخیستی نور اختیار نور ګرمي الله په اراده سره ورکړي دا سمندرونه دا هواګانې نو مخلوق طرف ته به نظر چې څه مونږ خبره یاره الله به کوي بس الله نه دی غواړي نو هغه دا سړی چې دی هغه رسۍ بوکه راواغسته په تیزه را روان دی او چې ویې کته اوبه بره راختې دي او سۍ لګیا ده اوبه شرپ 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 دا یو خوشحاله شو یې زه اوبه بره راختې دي په منډه منډه راغله بوکه او رسۍ وغورځول چې کله رانو هلته اوسۍ مړه شوه اوسۍ روانه شوه نو اوبه لاندې روانې دي دا صاحب چې راورسېدو نو اوبه لا روانې وې د نیمې نه زیاتې تلې یخ ته رسېدو واله وې دی ورته ودرېد ده د خپل خدای نه ګیله وکړه چې یا الله زه خو بنیادمه اشرف المخلوقات یم او زه هم تږی یم نو دا زناور رانو او اوسۍ ده او زناور دی د هغه دپاره اوبه بره راوخته او زما دپاره نه راخېږي نو پورته نه یو اواز داسې رالو دا اواز هغه ته شوی دی او دا اواز مونږ ته دی زما بنده او اوسۍ رانه یو تږې وه ما نه اوبه وغوښتې ما ورله اوبه راوچتې کړې او ته خو په رسۍ بوکه پسې ګرځېدې نو ته به یې د رسۍ بوکه په ځنې خوره څکه که هغې باندې راوباسې هم به زه در خو دا اوبه زما مخلوق دی لیکن ستا یقین په رسۍ او په بوکه دی د یقین په مسله کې الله جل جلاله د خپل بنده په زړه نظر ساتي چې زما د بنده د یقین په ما دی او که زما نه په غیر نو چې د الله نه په غیر دا د الله نه غیر څه دی پیسه د الله نه غیر کارخانه د الله نه غیر باغونه د الله نه غیر فرشتې د الله نه غیر اسمانونه د الله نه غیر
د الله نه علاوه چې څه مخلوق دی د الله غیر دی، نو په دې ټول مخلوق په یو شمه یقین نه ساتو، یقین به د الله په ذات باندې ساتو. ولې چې هر څه کوي هغه طاقت لري، قدرت لري، د هغه سره تعلق قایم شو نو بس هېڅ ضرورت نشته. ابراهیم علیه السلام په اور کې وسلې نو یو دانه چې په آرام دی و یو دم د انار یو بوټی هغه ولګېد، د هغې نه تازه تازه انار خوري. یو دم ورته د چینه د خوږو اوبو چالو شوه، هغې نه اوبه څکي. څه کمی دی؟ دې وخت کې وای د نمرود لور، د نمرود څومره لوی بادشاه او څومره لوی مقابله وه او څومره د اور چې تیار کړی دا نمرود ورته تیار کړی. او کله چې ابراهیم علیه السلام یې ونڅېدو نو یو اواز چغې وویسته، یوره ولې نڅېږې؟ وګوره نو اور نه اواز وخت، اور بری اور دی خو خبرې داسې وکړې لکه بني ادم. وای ابراهیم نڅېږمه ته راشه چې دې سېږم که دې نڅېږم. ابراهیم نصیب د نمرود لور ده، هغې یو اواز وکړو یا د الله خلیله ته خو داسې صحیح سلامت ناستې، موږ دپاره هم دا اور داسې کیدی شي؟ وی اول کلمه ووایه، بیا حسبی الله و نعم الوکیل او ورته رادانګه. اول مسلمانه شوه، بیا دا کلمه وویې او هغه دنګل، هغې ته هم څه ونه وي. یو روایت کې راځي ابراهیم علیه السلام مور صاحبه هغې ورته هم دا درخواست کړی. نو د انبیا علیهم السلام کامل یقین وي، اعمال کامل، اخلاق هغه د خلکو کې څه خبره کوي. ما خبره د دې شروع کوله چې انبیا علیهم السلام د خلکو ته دوه خبرې کوي، ډېر لوی تفصیل نه بیانوي، یعنی محنت ډېر کوي، کړاو ډېر کوي، سختۍ ډېرې کوي، تکلیفونه بل، خو خبرې دوه کوي. یو خبره څه کوي؟ ای خلکه د دې ژوند نه پس مرګ دی، مرګ د مرګ نه وروسته یو ژوند را روان دی، تاسو د هغې تیاری وکړئ. هغه ځنکدن دی، هغه یو ژوند دی، هغې پسې قبر دی، هغه ډېر اوږد ژوند دی، په هغې پسې قیامت دی، 50 کاله ورځ ده، هغې پسې پل صراط دی، هغه 1500 کاله، یو روایت 10,000 کاله راځي. بیا مخکې جنت دی او دوزخ دی، هغه داسې ژوند دی چې د هغې څه حساب نشته، 100 کاله نه دي، 1000 کاله نه دي، لاک کلونه نه دي، کروڑ کلونه نه دي، ارب کلونه نه دي. و امام غزالي صاحب وایي ځمکې نه واله د اسمانه پورې دا خلا د غوښتو دانو ډکې که جي، ځمکې نه اسمانه پورې د غوښتو دانو دا خلا یې ډکه شي. یو مارغه مقرر وي، یو دانه ته اوچتی، 1000 کاله پسې بل اوچتی، 1000 کاله پسې بل اوچتی، 1000 کاله پسې بل دانه اوچته کي. وایي که چېرې شي دا مثال دی، هغه مثال زمونږ د قمقل لپاره داسې یو غټ مثال یې ورکړی دی. وایي دا خو نه یې خو که چېرې شي چې الله ورته حکم کړی یا مارغه یوه دانه اوچته کړه، 1000 کاله پس بیا بله، 1000 کاله پس بیا بله. که دا مارغه لګیا وي دانه اوچتی او 1000 کاله بله، 1000 کاله بله، نو وایي اخر یوه ورځ به راشي چې دا دومره انبار لګېدلی و دا به هم ختم شي، خو د جنتي او د دوزخي سړي ژوند به ختم نه شي. د انبیا علیهم السلام دا اواز، مرګ نه پس ژوند را روان دی، د هغې تیاری وکړئ. دا غټه خبره وه د انبیاو. دوستانو اوس د هغې تیاری څه دی؟ څه به پکارېږي هلته؟ دې دنیا کې که یو سړی ډېر لوی مالدار دی، د ملک بادشاه دی، نو چې مړ شي ملک دې پاتې. غټ تاجر دی، کروڑپتی دی، اربپتی دی، مارکیټونه دي، دوکانونه دي، او چې مړ شي جدا دې پاتې. یو سړی ډېر غټ زمیندار دی، د هغه ځمکې دي، باغونه دي،
او ډېر لوی باغونه دي چې څومره وی د ثابت پاکستان باغونه دي، د ثابت امریکې باغونه ورسره شو، لیکن چې مړ شي باغونه ترې پاتې شو، بادشاهي پاتې شوه، مارکېټونه پاتې شو، باغونه پاتې شو، د سرو د سپینو زرو کانونه پاتې شو. نه کم شی دی چې هغه سړي سره ځان کدن کې پکار شي، په قبر کې پکار شي، په قیامت کې پکار شي، په صراط کې پکار شي. کم شی دا خبره به انبیا علیهم الصلاة والسلام کوله. نو هغو به ورسره دویم ټکی ادا کو چې خلکه تاسو مخلوق حاصلولو کوشش مه کوئ، یو الله حاصل کوي، نو ستاسو دا جهان به هم خدای ښه کړي، ستاسو د مرګ نه پس ژوند به هم خدای کړي. دا دوه ټکي څومره لنډن ټکي دي. مرګ نه پس ژوند را روان دی، هغې دپاره تیاری وکړئ. ای خلقه ځان سره الله ملګری کړئ. که الله ملګری شو نو تاسو به کامیاب شو، دنیا کې به کامیاب یې. لږې ورځې دي الله را سره دی، هلته کامیاب دی. ولې الله پاک لاس کې عزت دی، کامیابي ده، ذلت دی، شفا ده، بیماری ده، مرګ دی، ژوند دی. دا چې څه حالات وایي الله د کائناتو هم خالق دی او الله د حالاتو هم خالق دی. حالات خدای راولي، اسمان دی، کله یخني راولي، کله ګرمي راولي، کله نرخونه ارزان کی، کله ګران کی، شپه راولي، ورځ راولي، خزان راولي، بهار راولي. دا چې څومره په خلکو باندې د پریشانۍ او د خوشحالۍ حالات دا د خدای له طرف نه دي. په دې کې د مخلوق څه دغه نشته. نو چې الله خپل شو نو بس که غریبی هم کامیاب، بادشاهی هم کامیاب، که ځواني هم کامیاب، که بوډایي هم کامیاب، که زنانه هم کامیابه او که نارینه. ولې الله را سره دی. د الله ملګرتیانو دا د کامیابۍ دپاره یو واحد علاج. په دنیا یو څو ورځې ژوند دی. نو چا چې الله حاصل کړی، نبی علیه الصلاة والسلام صحابه باندې محنت وکړ، صحابه یقین جوړ شو، الله سره تعلق پیدا شو. اوس د هغه تعلق په برکت صحابه داسې کامل یقین د خدای په ذات، څه حاجت راځي، څه ضرورت راځي، څه مشکل راځي، الله به سوال کوي، الله یې یقین سو. لکه اوس عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په لارې روان دی، سورلی باندې څه ګڼه ګوڼه ډېره ولیده. تپوس یې ورته لکه ګڼه د څه شي ده؟ وی منظره په لار کې ولاړ دی. منظره نو منظره څه کولی شي؟ سورلی نه کوشو منظرې طرف ته ورغلو. وی ته څه دپاره دی؟ خلکو هلاکت دپاره راغلی او که نه زه د خپل ځنګل لار نیسه څپې منظرې له ورکړې او داسې په تیزه روانه ځنګل طرف ته. دا ولې؟ دا خو یقین د خدای په ذاتو مخلوق، دا خو منظرې څه کولی شي؟ مصر چې فتح شو نو صحابه لاړل مصر ته. یو عجیبه نظاره یې ولیده. هغه نظاره دا وه چې اوس یو ډولۍ را روانه ده، خلک ورپسې دي، خوشحالېږي. څوک داسې دي چې خفه دي؟ لکه دا څه خبره ده؟ وی دا خو دریای نیل ته په کال کې یو وار ناواده کړې پیغله جنۍ د کالو ډکه، یعنې ناوې مونږ ورغورځو. چې کله دا مونږ ورغورځو نو دې کې یو طغیاني راشي، سیلاب راشي، سیلاب راشي، بیا مونږ خپل پټول او ګورو. الله صحابه حیران شوي چې دا لکه دا جنۍ د کالو ډکه پیغله ناواده کړې ناوې د دې او د دې سمندر تعلق سره عقیده وه چې دا ګنده سمندر له مونږ واده ورکړو دې جوش کې راشي ځه
او چې څه د عقیده واقعي دقه به کېده که نه. بزرگان وایي مخلوق نه یقین کټ کوره. ولې که په دنیا کې د چا په دکان یقیني چې دا زما د روزۍ سبب دی او زمینداری یقین وي چې دا مې د روزۍ سبب دی او ملازمت یقین وي چې که دا نه وي زه به څنګه خورم، نو وایي ټیک د خدای وایي د دې نه به درکړم، خو ځان کېدل کې به دې په ژبه کلمه نه راځي. دا د یارې خبره دغه ده، دقسې ژبه به یې کلکه شي. ځان کېدل کې به دا ژبه کلمه نه راځي. قبر کې به چې وایي من ربک، وایي ها لا ادري، ما ته څه پته دی چې زما رب څوک دی. مخلوق دا خبره ورونو دا به یعنې دا به داسې په بار بار وینا د الله نه د کېدو خبره اورو به وایو به اورو به داسې دي په ژبه چې ډېره ډېره یوه خبره کې زړه ته کوزي شي، په غوږونو ډېره ډېره اورې نو هغه زړه ته کوزېږي، په دماغه سوچ کې نو هغه زړه ته کوزېږي، په سترګو یو شی اینې هغه اثر زړه ته راځي. نو دا زړه ته کوشي پخه شي خبره، نو زمونږ ته د مخلوق دا خبره کوزه شوې ده. ځکه مانځه کې ولاړ یو الله طرف ته خیال نه راځي. اول نه اخره پورې ګوره څومره کوشش کوو خیال نه راځي. صحابه چې په مانځه ولاړو ومدرېدل سوا د الله نه بل طرف ته به خیال نه، یو لمحې دپاره بس الله راته وي. په قیام کې الله راته وي. نو قیام به یې اوږد کو، وایي په یو رکعت کې به یې پوره قرآن ولوست، رکوع به یې اوږده کړه، ثابته شپه به یې رکوع کوله، ستړي کېدل به نه، سجده به یې اوږده کړه، ثابته شپه به یې په یوه سجده تېروله. فاسد عقیده ده. هغه وی دا بني نوع انسان چې دی اشرف المخلوقات، دا د سمندر نه نظر کېږي، دا ټول هر څه په انسان قربانېږي، خو انسان به په هېڅ څه نه قربانوي. موږ له خدای دا ملکه کړې ده، موږ فتحه کړې ده، اوس به تاسو خپل اختیار ته نه پرېږدو او دا بني نوع انسان دا جنۍ به نه غورځوئ. هغه وی که دا موږ به نه غورځوله یو طغیاني به نه راځي، سیلاب به نه اوچتېږي، او چې هغه راوچت نشي یو ځمکو ته به اوبه نه رسي، چې ځمکو ته اوبه نه رسي نو فصلونه به نه کېږي، فصلونه نه کېږي موږ به هلاک شو. هغوی دا ټولې خبرې عبس. ذکر موږ خپل امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه هغه خلیفه و، امیر المؤمنین و، هغه ته خط لیږو، پیغام لیږو، هغه به سوال جواب راولېږي. دا هغه ځای نه پیغام اوس ورسېد چې داسې یو نظاره مونږ ولیده، اوس تاسو دې متعلق څه وایي. عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو چې ډېر ښه وشو، اوس دوه چټۍ لیکي. وګوره سمندر او جنۍ غورځول، په هغې به څه کېده. اوس د عمر رضی الله عنه یو چټ دی، هغې باندې لیکي ای د مصر دریای نیله، که ته د الله په اراده چلیږي، زه عمر د الله خلیفه تا ته حکم در کوم تا کې دې همیشه طغیاني راشي چې د الله بندګان ستا نه فایده اوچتوي، او که د الله په اراده نه چلیږي موږ ته ستا د اوبو هېڅ ضرورت نشته، موږ خپل خدای نه به غواړو چې څنګه غواړو. او دسخط یې وکړو او بل چټ باندې ولیکل چې کوم دغه امیرو د فوج فتح کړې وه، هغه ته یې ویې ګوره دا خط ما ولېږو د دریای نیل په نوم، دا چټۍ به ته واخلې، خلک به را جمع کړي، د دې په مخ کې به زما دغه چټۍ د دریای نیل ته استاوه کړي، ګوره چې څه کېږي. بس
چې چټۍ خپله ولوسته بله ولوسته د خلکو وایي کډې کولې روانو ولې وی چې دا خو داسې خشکي خوشسالي راله او فصلونه به نه کېږي او مونږ به قحط به راشي موږ به د ولږې هلاک شو او دا خلک په جمع د دې مصر نه بهر روانو چټۍ ورسېده هغه خلک یې ټول جمع کړئ راځئ او هغه د دریای نیل په نوم کومه چټۍ چې د مدینې نه راغلې وه هغه یې د دې ټولو خلکو په مخ کې ور ارتاوه وایي چې کله یې چټۍ ارتاوه کړې ده اجنۍ چې به ارتاوه شوه نو دی به جوش کې راغله او پټو ته به یې اوبه ورکړې پټو اوبه به وشوې دی به بیا ښکته شو نو کله به بیا ورته جنۍ ارتاوې نه معلوم څومره موده پورې دا یو کسب و د دریای نیل بیا به ښکته شو بیا به بلې جنۍ بیا به راپورته شو دا خو همیشه وه لیکن کله چې د عمر رضی الله عنه چټۍ ور ارتاوه شوه هغه دریاب کې جوش رالو دومره اوچت لاړو 11 لاسه بره وختو 11 ګزه او داسې په شرو روان شو وایي هغه چې پورته شوی دی 1400 کاله وشو دریای نیل بیا ښکته نه شو الله خپل کا الله سره تعلق پیدا کا نو الله بدله دا کار نه نو سفر زمونږ یو وارې و یو ملک مغربي افریقا سینګال او مالي او ګیني او سیرالیون لایبیریا اوریکوس ګانا نایجیریا په دې اخر کې زمونږ د اجازه مصر ته تلو نو مونږ د ویزې کوشش وکړو د یو 3 ورځې ویزه مونږ ته د مصر میلاو شو نو چې مصر ښار ته قاهرې ته ورانو نو هغې کې مونږ ملګري وایي چې زمونږ یو دوست دی دریای نیل په غاړه د هغه کور دی تاسو به هلته قیام کوئ مونږ 15 کسه وو نو په هغې په دریای نیل په غاړه باندې زمونږ قیام او هغه دریای نیل مونږ ولیدو خلکو یې دغه دی چټۍ غورځولې ده او دا راوچت شوی دی او دې کې اوس بحري جهازونه ګرځي خپل استادو دوستانو د الله سره تعلق دا خو په دنیا کې چې څه ضرورت وي څه حاجت وي الله نه به غواړي الله به یې دله کوي ولې خدای خپل شو زړه ته یقین کو شوی دی د الله سره مینه محبت دي په دې باندې هر چا کار کوي دغسې یو صحابي دی هغه ګورنر دی د مصر د مداین ګورنر دی تاسو یې نوم اورېدلی دی سلمان فارسي داسې عجیبه سړی و یعنې د ده متعلق خو راځي چې ده د له ډېر اوږد ژوند الله تعالی ورکړی و څوک وایي چې د عیسی علیه السلام زمانه یې لیدلې ده بعض وایي چې 300 کاله عمر دی فارس نه راغلی په طلب کې او د حضور علیه السلام سره ملاو شو ایمان یې راوړو ډېره اوږده قصه ده دا سلمان فارسی نو بیا د عمر رضی الله عنه زمانه کې فتوحات وشو او سلمان فارسی هغه د یو ملک ګورنر جوړ شو لیکن هغه ګورنري به چې هغه کوله اول څه دنیاوي فایدې دپاره نه کوله خو د عوامو خدمت و وی مونږ به ځو چې دا خدمت کوو په هغې کې دنیا هېڅ نه جامه نه خوراک نه سورلي نه کور د ګورنرۍ مطلب به دا نه و چې زه به په دې ملک باندې حاکم یم زه به لویه فایده لمه دا نور خلکو له به کمه ورکړم دا نه ده بلکې خدمت او اکثرو به دا کوشش کوم وی زه ګورنر نه جوړېږم دا به هم وي وجه څه ده وی کله چې څوک د چا مشري د 100 کسانو د 100 کسانو د 1000 کسانو د 10,000 د 1 لاکو د 1 کروڑو چې د څومره کسان د ده ماتحتو او د دې یو سړي جواب به ترې الله اخلي چې د ده دا زندګي څنګه تېره شوې ده د دین په متعلق هر سړي سوال به ترې کېږي نو که د دې ټولو ژوند صحیح تېر شوی او ټولو ته فایده رسېدلې وه نو دی به د الله د غریب نه خلاص شي که نه دا ګورنر او دا صدر او دا وزیر دا چې څومره وي د دې دواړو لاسونه به شاته تړلي شوي نو هغه زمانه کې
هغه به چې چا به متعلق به د ګورنرۍ خبره وی زه نشم کولی ما د دې نه ساتئ. عمر فاروق صاحب به په زور لېږل چې زمونږ نه معلوم زمونږ نه څه کمی وشي په دې کې. سعد ابن ابي وقاص 10 کاله ګورنر پاتې شوی، خپل زوی ته وصیت وکړو وی چې که چېرې موږ کفر کې وو او مرګ راغلی وی خو څه د دوزخ وو، همون چې کلمه وینا او مسلمانان شو په هغه وخت کې مرګ راغلی څه د جنت ته بتلی. لیکن اوس زه 10 کاله ګورنر پاتې شوی، د حضور ماما د جنت ځای پې شوی دی. څه وایي خپل زوی ته وایي یا بچه زما معلومان ده چې ما نه څومره غلطۍ به شوي او زه ګورنر پاتې شویم، نو کله چې زما د مرګ وخت راشي نو زما دا دواړه لاسونه به زما د دې مرۍ سره وتړې او داسې انداز کې دقسې چې زما ستا خیجه زه یو مجرم خدای ته پیش کېږم چې خدای له راباندې رحم راشي. دا یارېدو لهذا هغه زوی حقه وکړه وایي دی چې وفات کېدو دواړه لاسونه یې ولې دقسې تړلې سا یې خطو. دا ګران کار دی. د حضور علیه السلام په خپله په یو ځنګل کې روان دی صحرا کې یو اواز یې واورېد یا رسول الله، بیا وایي یا رسول الله، بیا وایي یا رسول الله، 3 واره دا اواز یې واورېد. حضور دې ولید څوک بني ادم په نظر رانله. حضور علیه السلام وکتل د ونې لاندې اوسۍ ولاړه ده، هغه په یو رسۍ باندې تړلې شوې ده پړي باندې. حضور پوه شو چې دا ماته اواز کوي صلی الله علیه وسلم، ور روان شو. چې کله ورالو نو اوسۍ ته وایي چې دا اواز تا کړی او څه خبر یا رسول الله زه دې سړي ښکار کړی و صحابي و ده زه د ښکار کړی یم. وګوره اوس څاروی دی څه وایي زه د ښکار کړی یم، زه د ده ملکیت یم. مسله ورته هم معلومه ده زه د ملکیت یم د ده شی یم. بیا ما سره څه کوي کولی شي ذبح کولی مې شي ساتلی مې شي، زه د ملکیت یم. خو اوس دومره ده چې زه د ښکار کړم ما واړه واړه بچي غار کې پراته دي هغه وږي دي هغو له دا وخت زه پی ورکوم زه دې دلتې رالم هغه وږي دي. نو که تاسو زما ضمانت وکئ د دې ځینې به زه په منډه لاړه شم هغو له به پی ورکړم او بیا به زه په منډه باندې راشم. حضور صلی الله علیه وسلم د خدای مبارکې نه وختل وی که ته رانه شې نو بیا اوس وګوره زناور دی هغه مسله ورته معلومه ده. وی یا رسول الله که زه رانلمه خدای دې ما له د عشارو عذاب راکړي چې دا عشر او زکات وایي ما د عشر زکات چیرمن جوړ کړئ تاسو ته خدای هدایت وکړه. دومره سخت عذاب په جهنم کې د عشري دی عشارو دی. ما د زکات مشر کوي، ما د عشر مشر کوي، ما د ملک گورنر کوي، ما د ووټونه ګرځي پسې. صحابه به په زور جوړول نه بدلل ولې د هغو مقصد دنیا نه و چې څوک ما جوړ کوي زما دا دغه دی تاسو ته چې چېرته یې مه جوړوئ او چې تاسو یې جوړوئ هغه د نه منډې ویې تښتي دغه سړی جوړ کړي ولې هغه یېرېږي د خدای نه به یاره کوي چې دا لکه ده زه به د یو سړي خیال به ساتل غواړي نو زه به خپله دنیا نه ښه کړو. و د ګورنر جامه به په ټوله کې ادنا وه، د ګورنر سورلي به په ټوله کې ادنا وه، د ګورنر کور به په ټوله کې ادنا وه، او د ګورنر خوراک د هغه نشانې دا وه چې په ټوله خاریه کې او په ټول ملک کې ادنا خوراک د ګورنر، ادنا سورلي د ګورنر او ادنا کور د ګورنر. پته به لګېد دا د ګورنر کور دی ځکه ډېر کمزوری دی. خو د آخرت دپاره به لګیا چې خدای زمونږ آخرت ښه کړي. وګوره حضور علیه السلام چې دا خبره واورېده یو دم یې هغه پړی چې وسپړدو هله اوسۍ لاړه
لاړه منډې 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 لاړه خپلو بچو له ورسېده هغو ته یې پی ورکړه پی نه فارغه شوه بیا را په منډه شوه داسې منډه وهي را روانه ده په تیزه تیزه سستي نه کوي ولې چې آقا انعامدار و ما ته انتظار کوي زما نه دي کړی راورسېده د حضور په لاسو مبارکو کې د خپل سر ورکو او حضور ته یې پړی تاوی حضور پړی تاوی صحابي را بیدار شو چې ویلې حضور ولاړ دی اوسۍ سره خوا کې حضور ته یا رسول الله دا اوسۍ خو ما ښکار کړې ده که تاسو وایي نو زه به یې تاسو له درکړم حضور یې مالی راکړه مالی راکړه دا ستاسو شوه ما تاسو ته هی پاتې کړه حضور ډېر خوشحاله هسې وکړه هغه سړي ته وسپړده اوسۍ ته وایي زه اوسۍ خپلو بچو له ځان ورسوه تا رښتیا ویلو ته رښتیا ازاده کړې چې څه دې ولي عقل یې وکړ د مشرۍ متعلق چې دی دا خو دومره احتیاط پکاري نو صحابه به چېرته ګورنري به یې نه کوله حاکمي به نه کول نه به جوړېدو یېرېدل به وی مونږ آخرت اوږد ژوند دی نه معلوم زمونږ نه به غلطي وشي خیانت به وشي کمی به حالانکې نه به کېدو داسې احتیاطونه به یې کول د خدای یاره پره کې وه د خدای پاک به د هغو حفاظت هم کو خدای به یې مدد هم کو نو سلمان فارسي چې کله ګورنر شو د مدائن روان دی خلک انتظار باندې دی هلکه د مدینې نه ګورنر را روان دی اوس به رارسي او اندازې یې لګولې وه د هغو لپاره استقبال ته خلک ودرولې دی ډېر وایي چې قافله ورسېده اسونو باندې خلک سوارلې هم ګورنر صاحب کم دی خلکو یې ګورنر وروسته را روان دی وروسته را روان دی منځ کې بیا اسونو باندې خلک سوارو هلکه زمونږ ګورنر صاحب کم دی وی ګورنر صاحب اخر کې را روان اخر کې را روان دی ولار قافله ټوله تیره شوه اوس د ټولو قافلې په اخر کې یو معمولي خر دی او په هغه خره باندې سلمان فارسي سور دی او د دې قافلې دوړې او ګردې او ټولې خاورې چې څه دي دا مونږ چې په دې لارې ځو که نه ګاډو کې نو چې کوم ګاډی مخکې ځي د هغه دا دوړې په دې بل ګاډي راځي یا قافله وي خره وي قچر وي څومره په سړي باندې دوړې پرېوځي سلمان فارسي د ټولې قافلې هغه دوړې ګرځي چې خلکو ورته وکتل لکه دا زمونږ ګورنر دا څنګه سړی دی خیر ټیک ده استقبال وشو ګورنر صاحب ځای چې ځو ګورنر محل ته هغه یې وروړه زه د ګورنر محل کې نه اوسمه دغه جومات خوا کې یو وړوکی ځای وي چې نه ما پکې ګزاره کېږي بلکې که نه نو زما ګزاره هر څنګ کېږي زه به د ورځې د ونو لاندې عدالت کوم او د شپې چې کوم ځای پرېوتم جو پرېوځم ما له نه دغه ضرورت شته د عدالت د بلډینګ ضرورت ما ته نشته او کور ما له ضرورت نشته دا ایمان یې جوړو عمل یې جوړو نه هغه خلکو یې زه ښه ده جومات خوا کې وله چېرته وړوکی ځای جوړ کړی دی چې دواړه لاسونه یې خواړه کړل یو لاسونه یې دیوالونو سره لګېدل چې پکې سم ده جو سر یې دیوال سره خپې دیوال سره چې ودرېدو جو سر یې د چت سره ول وی دا ټیک ده ما دپاره هغه عجیبه سړی هم بیا به هم سړی له دی یوه پیسه تنخوا یې نه اخېسته داود علیه السلام بادشاه و که نه یو ورځ به یې راځي یو ورځ به یې بوځوه که څوک خر وجې نیسي د داود علیه السلام شانتې نیسي او د بیت المال نه به یو پیسه نه استعمالوله زغرې به یې جوړول تیرې به یې جوړول خدای ورته دا اوسپنه داسې دی په لاس کې به ورجو مومبتي جوړ شو دغه به یې جوړولې او د دغې باندې به یې خپل ګذر اوقات کول خرڅولې به سلمان فارسي دی چې لاړو نو ده به غره ته بتلو هلته نه به یې لرګي کول لرګو ګېډۍ به
راغستی و په سر باندې په دې بازار به را روان خلک به ګڼه ګوره ولاړه وه هلکه ګورنر ته لار ورکوي خپل ګورنر ته لار ورکوي هر ګېډۍ به خرڅ کړو او کله چې دې خرما نه ده د خرما دا پاڼې دا به یې راشو کولی او د دې نه به یې ګوتۍ جوړولې هغه به یې خرڅولې پیسې به یې حاصلې کړې یا په لرګو باندې یا په ګوتو باندې هغې نه به یې ګوتۍ جوړولې خرڅولې به یې نو دې باندې چې پیسې به یې حاصلې کړې نو بیا به یې د خوراک څه سامان واغست سامان به یې واغستو او په دې بازار ته به لاړ نو هغه ړانده ګوډ نه شل ګوډ ړوند او دا جوزام والا چې دا خلک ته ډېره کلکه کوي بین ته خېږي جوزام والن دي چې هغه جوزان دقسې بیا سرې ناستي څوک له نږدې هم نه ورځي ده به روټۍ تیاره کړې وه نو دا ټول به یې را جمع کړل د هغو سره به یې یو ځای دا خپله ډوډۍ خوړه دا زندگی لیکن بل طرف ته مسلمان د خدای خلیفه دی نن دا مشران مونږ ډېر پوه کړی وایي لکه ځان ته بادشاه مه وایه ځان ته وزیر مه وایه ځان ته تاجر مه وایه ځان ته زمیندار مه وایه دا ډېر تا خپل حیثیت وګرځو ته دا وایې چې زه د خدای خلیفه یم زه د پیغمبر علیه اسلام نایب یم او زه د قرآن دا ډېر لوی ټکي دي او که ته وایې چې نه زه تاجر یم او زه زمیندار یم او زه ملازم یم او زه صدر یم او زه ګورنر یم لکه ته خپل حیثیت را وغورځو څنګه لکه بادشاه چې د تخت نه راکوشي او جاړو وهي بنګیانو شانتې جاړو وهي ته د خپل حیثیت دې نوم را وغورځو زمونږ ډېر لوی حیثیت و هر سړی د هر مسلمان د خدای خلیفه دی د هر مسلمان د حضور نایب دی د هر مسلمان د قرآن وارث دی نو خلیفه څه ته وایي دا مونږ لوایي چې دا بادشاه دی او خلکو باندې حاکم دی او حکم یې چلیږي او خلک یې خبره مني دا خو ډېره معمولي خبره ده د خلیفه امر خو یې وریځې خبره مني هواګانې خبره مني دا سیندونه خبره مني دا پیریانې خبره مني دولاب صاحب خبره کول پیریانو خبره راله وی یو عالم ډېر زبردست داسې عجیبه سړی و نو هغه ډېر لوی د هغه مریدان شاګردان او داسې د سنتو پابند 24 ګنټې د الله د حکم د نبی د سنتو طریقو یو ذره فرق به نه راوستو پکې بل دا چې دوا به یې چاته وکړم دعا به یې قبلېده په دغه دور کې یو سړی و نو هغه د پیریانو دغه ډېر یې زده کړی وی جناتو تسخیر علم یې زده کړی او داسې هغه دغه چې د پیریانو باندې به یې څه کار کوو هغه بیمار شو خپلو پیریانو ته وایي تاسو به لاړ شئ او فلاني ځای کې یو بزرګ دی هغه به ماله چارپایي د هغه ښکلي کټ کې به پروت وي تاسو یې راولئ وایي ښه پیریان چې تللي دي که نه بیا هغه اوده چې اوده کي چې دا ارم شوي دي ورته د هغه کټ نه شي اوچتولی هغه پرې رایه شوی لکه قمق له دا څه کول وایي زموږ استاد له دې بیایي و لرې شئ استاد نه بیایي استاد نه مې وایي هغه ویلي چې دی ما له راولی و وایي چې اوس دومره خو تاسو وکړه ما خو نه شئ وړی خو زه درته وایم چې هغه سره د کټ او سره د دې کوټې ما له راوړی چې زه ورسره وګورم یو پیریان په منډه بیا لاړ اوس استاد ته ارم شوي دي لکه دا تاسو زما منئ که دا وی چې د نورو مقابله کې خو به ستا منو خو چې د هغه خبره راله او خو د الله د حکم د نبي د طریقې دومره پابند دی مونږ په هغه وس نه رسي اوس به د هغه منو ستا نه منو او سړی چې دی روان کړی او هلته هغه له ورسو وی چې هلکه
مخله دا دې څه کړي چې دا وایي چې بیا د بې دې معافي زه غلطي نه شوې ده خو ما دا خدمت ما زه به ستاسو نه وظیفه والم او زه بیمار ما ته به دعا وکړئ وایي چې بیا ادبه دومره تا ته پته نشته د چا نه چې وظیفه علي او د چا نه چې بیت کې نو هغه نه به دې که هغه په ځان پسې راولې ما خل خو دې نشته پیریان دې تسخیر دې کړی نور صحیح هغه یې واقعي چې غلطي نه شوې ده بس خیر دی بیت مې کوي نو دا الله تعالی دا خلیفه نه وي دا ټول کائنات دغه تابعدار بس اوس سلمان فارسي د چې کله دغه وکړو ګورنري شروع شوه دې خاریه کې څه بدنامني راغله او د شپې ډاکې غورځېږي او خلک کورونه لوټ کوي او مالونه لوټ کوي نو اول خو چا غږ نه کاو لیکن څه ورځې تېرې شوې نو خلکو شکایت وکړو سلمان فارسي ګورنرو رالو وایي چې تاسو چې راغلي یئ زموږ په دې خاریه کې دومره بدامني راغلې ده او هر ځای چې دی خلک لوټ مار کوي او غلاګانې کوي او ډاکې غورځوي نو هغه یې لکه تاسو به ما ته مخکې ویلی وې او ما به د دې غور کړی وې زه هر حال زه چې څه وشو هغه وشو اوس به زه تاسو له غور وکړم هغه جوړ یو چټۍ یې ولیکله په چټۍ باندې لیکي د مدائن خلقه زه سلمان فارسي د الله خلیفه د محمد علیه السلام غلام د دې علاقې ګورنر تاسو ته حکم در کوم چې تاسو د ماسخوتن لمونځ وکئ او کورونو ته لاړ شئ نو شپه کې بیا د کورونو نه مه راوځئ که چېرې څوک راووتو او نقصان ورته ورسېدو نو بیا به مونږ ذمه دار نه یو دسخط کړو په بله یو چټۍ باندې ولیکل ای د مدائن د ځنګل منظرو او د ښار لوی لوی سپو زه سلمان فارسي د الله خلیفه د محمد علیه السلام غلام د دې علاقې ګورنر تاسو ته حکم در کوم نیمه شپه کې راځئ خاریه کې ګشت لګوئ که څوک تاسو ته بندي کس میلاویږي حمله پرې کوئ او څیروئ دسخط وشو هلکه زما چټۍ به د ښار په لوی لوی دروازو ولګوئ او داسې ولګوئ چې هر کس چې دی هغه دا ویني او بیا وروسته هغه ته څه شکایت او ګیله شکوه نه وي ښه چې دروازو باندې ولګې د ښار په لویو دروازو چټۍ نو خلکو مذاق وکړو چې څوک راغلی و هغه هم خفه شو مونږ وی سلمان فارسي صاحب چې دی ګورنر صاحب دی به چېرته د فوج انتظام وکړي د پولیسو انتظام به وکړي د شپې د پیري انتظام به وکړي ښار کې به ګشتونه کېږي خلک به ګرځي او دا خو هغه په چټو باندې مونږ وغولولو دا څنګه کار وشو هغه چې چټۍ خلکو ولیدې هلکه دا چټو باندې دا منظرې او دغه کار کوي چې څوک غلو که نه او یو مسلح راووته څوک نور هم زور یې ورکړو راووته دا شپه چې تېره شوه سهار منزله خلک روان دی سهار بیا خو دغه دی امن و امان دی چې کله منزله روان دی په دې کوڅو کې دا لوی لوی تنې پرتې او دا وی توشي او دا خلک مړه پراته دي چې څوک راغلی و د ډاکې په اراده د غلا په اراده د لوټ مار په هغه ټول یې څیرلي مسلمان فارسي وایي چې خلکه ما تاسو ته نه من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي الله به د هغه شي الله چې د چا شو نو دا ټول کائنات د هغه شو دا انبیاو اواز به دا تاسو الله خپل کوي بس بیا ستاسو نیستي ختم ستاسو پریشانی ختم دا دنیاوي ژوند دا خو لږې ورځې دي دا د عزت او د برکت او د خوشحالۍ نو د الله خلیفه دا خو دا ټول کائنات یې هغه ته دقسې سکونونه کې مونږ سبق وی دا واقعه به پکې راتله چونکې فارسي شعر و که نه شعر صاحب دی او د هغه ملاقات له یو سړی رانو او هغه وایي چې کور یې تپوس وکړو وی هغه خو دلتې نشته چېرته ځنګل ته تللی دی حبیبي وي نو دی بیا د بل چا نه یې تپوس وکړو وی دا کوم ځنګل دی چې دی ولا دا وخت ځي خلکو وی هغه داسې ځي مخکې دا خطرناک ځنګل دی هغې کې ګرځي را ګرځي مونږ ته